بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه باندې د دې اونۍ خپرونه شروع کوو. زمونږ دا اونۍ چې د اکتوبر 28مه د بخښنه غواړم د نومبر د میاشتې 28مه ورځ د 2024 کال دی. خپلو ټولو لیدونکو ښاغلو مېلمنو ته د زړه له کومې ښه راغلاست او هرکلی ورته وایم. تاسو ټول په خیر راغلی. د ساروان خپرونه ستاسو په خدمت کې ده او موږ هره اونۍ چې خپله خپرونه جوړو د تېرې اونۍ په واقعاتو باندې داسې لنډ تفصیل کې غږېږو، ډېر زیاتې خبرې نه کوو. او تېره اونۍ زموږ دپاره یو څه تخنیکي مشکلات خلق شو، موږ خپرونه نه درلوده. د هغې په باب د ټولو خپلو لیدونکو او مینهوالو نه بخښنه غواړو. تاسو په دې باندې معذرت زموږ ومنئ او خپله خپرونه دا اونۍ کې ستاسو په خدمت کې په ډېرې ښې موضوع سره ما سره دي ښاغلي دوستان، را سره دي سید بلال احمد فاطمي صاحب، د ښاغلی نثار کریمزی را سره دی، او ګردیوال صاحب دی، زازی صاحب دی. دا زما ټول هغه دایمي او پخواني دوستان او د ساروان د خپرونې مینهوال دي چې دلته موږ سره دي. په هره اونۍ کې دوی زحمت وباسي، خپل وخت دغه کوي چې د ساروان د خپرونې د لارې نه خپلو وطنوالو سره خپل فکر، خپل نظریات او خپل د زړه خواله ورسره شریک کاندي. تېره اونۍ کې د ډېرو خبرو په څنګ کې یوه ډېره مهمه خبره چې وه هغه دا وه چې په یو ناڅاپي ډول باندې پوتین تصمیم ونیو او د خپل د امنیت هغه ډېر قدرتمند سړی چې د ده ته ډېر نږدې دی او ورته ګران هم دی، شویګو، هغه کابل ته ولېږه چې په کابل کې د اسلامي امارت ډېرو کسانو سره وګوري او خبرې ورسره وکړي. د دې لیدنو په لړ کې شویګو د دغه سره کتلي، د ملا برادر سره، مولوي یعقوب سره او همدارنګه د خلیفه حقاني سره لیدنې کتنې کړي، د دوی سره خبرې درلودې. خو د دې دیدار او د دې خبرو په باب باندې ډېرې خبرې روانې دي په دنیا کې او خلک پرې عجیبې تبصرې لري چې یو ناڅاپي او دفتن دغسې دا خبره منځته راځي او روسان د دې علاقمند کېږي چې د افغانستان سره خپل سیاسي او اقتصادي تعلقات ټینګ کړي، مضبوطي کړي او دا روابط پراخه کړي. او په ضمن کې روسانو اعلان وکړ چې موږ علاقمند یو چې د طالبانو ډله او د طالبانو د زعامت او مشران او کشران ټول د خپل تور لیست څخه وباسي او دوی سره خپل سیاسي تعلق خبرو جریان تقریبا کم 2 کال دوام وکړ او بیا نو دغه زمونږ د دې اونۍ موضوع ده، په دې باندې به سره غږېږو او زمونږ دوستان به پرې خپل نظریات وړاندې کوي. تاسو ښاغلو لیدونکو که چېرته شی لیکئ موږ ته یا څه پیغام لرئ، موږ یې کتلی شو، موږ یې لوستی شو، په هغې باندې به هم که فرصت و زمونږ دوستان به ستاسو د پوښتنو په ځوابونو کې خپل نظر وړاندې کړي درته. کریمزی صاحب که ته اماده یې راځه موږ شروع به ستاسو سره وکړو. فاطمي صاحب ته هرکلی وایم مخکې د ټولو خبرو نه. ستړی مه شي فاطمي صاحب، په خیر راغلی. ښه یې؟ سلامونه احترامات تاسو ته خادم صاحب. سترګې م روښانه فاطمي صاحب، ستړی مه شي. دا ځای صاحب زموږ سترګې دي روښانه بالکل. د تا نه هم د دغې چې ورته وایي هغه ګل د انځرو جوړ شوی دی، هغه وایي څوک نشي کتلی. نو کریمزي صاحب ته همدارنګه ستابې صاحب ته دا مې واورېد چې کلیوال صاحب راغلی، ډېر خوشحاله شوم. په همدغه مې عجله وکړله ما چې زه کلیوال صاحب وګورم. ډېر وخت خبرې مې هم نه دي کړي، لیدلی هم نه دی. خدای وکړي چې صحتمند روغ او خپل د عافیت لباس یې په تن اوسي. نو ډېر زیات خوشحاله یم تاسو سره یم. واقع لږ رښتیا درته ویم خسته ومه، د اوس د دننه د وجود مې داسې هغه سست و پست دی. نن مې په د زړه په زور بعضې برنامې کړي دي، خو د تاسو دا برنامې دغه راته وویل شو او د کلیوال صاحب نوم مې واورېد. مال د تاسو ټولو مشران په احترام به یو سر ووهو، تاسو سره به خپل هغه د زړه خواله به سره شریکه کړو. کلیوال صاحب خو فاطمي صاحب خپرونه کې نشته دی، خو
دوستان او عزیزان چې تللي لیدلو ته کتلي دي ورسره وزه شکر الحمدلله د پخوانه ډېر ښه دی د ډاډ او د اطمینان وړ دی انشاءالله روغ په روغ کېږي خدای به یې جوړ کړي صحتمند به یې کړي حیات ورکړي الله دې روغ جوړ کړي زموږ تاسو د صف نه امین الهي امین زموږ د ټولو دعاګانې ورسره دي وخی انشاءالله. سلامونه فاطمه شاه خدای دې آباد لري. وعلیکم السلام چې په وینډو کې راته ښکاره نه شولې نو ځکه مې ذهن کې راځي چې ګردیوال صاحب نه ښکاري. موږ د هر چا نه هېر شوي یو مړه موږ هر څه سلامونه ګیلې نه کوو موږ د ټولو خلکو نه هېر شوي یو ګیلې نه کوو. نکاسي خو ما کېده ما ونه شو کولی چې تاسو سره هغه رقم اوږه چې لازم ودرکم او همکاري وکړم خو انسان د تر یو حده توان یو کار کولی شي او انسان خسته کېږي په تسلسل سره موږ دې نه پرېږدو که هر څومره تغیاب هم شي د ستاسو خدمت کې یم انشاءالله. نو هیله کوم چې شروع کړئ دوستان خبرې کوي موږ به خبرې واورو. مننه کوم کریمزی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. دغه باب باندې د دې سړي د راتګ شاته څه خبرې دي کوم شی دې پکې لیدلی دی پیدا کړی دی شی پکې شته که نشته او همدا د میډیا خبرې چې اورم دا صحیح دي. دا د موضوع په ارتباط باندې چې دا د دې اونۍ دپاره ټاکل شوې ده د دوستانو نه به پرې ښه نظرونه او دغه دقیق معلومات انشاءالله ترلاسه کړو خو تر یو حده پورې چې زما مطالعه کړې ده او تعقیب کړې مې ده یعنی د طالبانو سره د روسانو رابطه دوی په یو خپله مخصوصه ډیپلوماتیکه بڼه باندې دا رابطه ساتلې ده که چیرته داسې مستقیما حمایت نه کوي خو دوی نه غواړي چې د کنټرول نه یې وباسي یا چې روسان بې خبره پاتې شي همیشه په مسایلو کې ورسره ځان داخل او انوالف ساتلی دی مخکې د دې نه چې دوی دغه د طالبانو دغه سره توافق وکړي د دې امریکایانو سره دوی ډیر زیات مسلسل او مهم نشستونه د مسکو کې ترسره کړي دي چې په هغې کې د تیر نظام لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلودلو یعنی دوی ته دغه د اعتماد او د قوت یو اندازه دغه ونډه روس هم لري. اوس په دې موجوده وضعیت کې طالب خپل عایداتي منبع چې دي دغسې مشخصې چې لري یو خو دغه د امریکایانو دغه هفتوار کومکونه دي چې دغه یو مشخص دغه دوی ملاس پکې خوځوي چې خپل خارجي ډونران را پیدا کړي او عایدات ولري او د مسایلو یا د دلته د ډیر وخت پاتې کېدو دپاره داسې یو خودکفا دغه منابع ولري. نو د هغې د جملې نه د دوی دغه د کابینې د سرپرستانو سفرونه چې ګاونډي هیوادونو ته ډیر زیات وکړل آذربایجان او دوی غواړي چې هلته نه یو اقتصادي دغه حمایت ولري د دې ترڅنګ دغه د استازو راتګ د روسیې استازی چې اوس مثلا کابل ته راځي او د دوی سره دغه کوي په دې کې ځان له د جګړې تر حده پورې دغه نه ده شو یعنې د دوی سره هغه د مالي حمایت کولو په مواردو باندې ډېر زیات بحثونه شوي دي. او بله د دغه خبره چې ده دا د ترکیې ته چې د تجارت او د صنایع د سرپرست وزیر دغه سفر چې کوم دی دا هم د دې سیاسي بورډه که سړی تحلیل کړي دغه سړی داسې یعنې هغه د ترکیب د نقطې نه دی د کابینې ته راغلی دی د خپله داسې طالبیزم بیکګراونډ به ونه لري که ولري هم هغه د عقیدتي دغې لري خو دا د جګړې یا د جهاد په دې پروسو کې دغه سړی نه دی پاتې شوی. نو یو نوعه لارې او چارې طالبانو اختیار کړي دي چې نړیوال سیاست ته یا نړیوال بازیو ته لاسرسی ولري. نو دغه د روسیې زیات تاکید او دغه چې دی دوی نه غواړي چې طالبان یا د طالبانو دغه موجوده اداره د روسیې په مسایلو کې د روسیې په خلاف استعمال شي. اوس که د یوکرین د جګړې موضوع ته موږ او تاسو ځیر شو د یوکرین په جګړه کې داسې اسناد او شواهد زموږ او ستاسو مطالعې ته راغلي دي چې د تیر نظام د جمهوري نظام یو تعداد نظامي قوتونه په یوکرین کې د یوکرین په
حکومت په حمایت باندې په دې جګړه کې لګیا دي ښکیل دي. داسې نور اسناد هم شته دی چې مثلا دغه د لکه په تېرو وختونو کې چې د امریکایانو سره دوی قراردادونه لرل په افغانستان کې، هغه افغانان اوس اکثر نه خو یو تعداد په یوکرین کې مصروفه دي چې د امریکایانو د سپلای یا د پروژو یا د یوکریني پوځونو د حمایت. نو اوس دلته که د عین کار طالبان شروع کړي نو بیا خو طالبان هر کار ته د مذهب او د عقیدې د پلوه لاس وروړي، نو دغه به بیا روسیې ته د کنټرول نه لږه سخته شي. نو دې د خاطر چې دا خلک ځان سره مصروفه ساتلي دي او نه غواړي چې داسې د دوی په ضد باندې استفاده شي، نو دغه روابط یې ورسره همیش پاللي دي او اوس هم لګیا دي پالي. تشکر. ستاسو مایک میوټ دی خادم صاحب. کریمزی صاحب باندې ستاسو په خبرو کې ماته یو سوال پیدا شو. هغه سوال دا و چې د پخواني جمهوریت د ملي اردو عسکر صاحب منصب او دا کسان چې په یوکرین کې په جګړې ته استخدام شوي دي، دا له چا د قومندانۍ لاندې استخدام شوي دي؟ دا یو څوک خو به وي. موضوع خو داسې مطبوعاتو ته د رسمي شکل باندې نه ده راوتلې چې سړی پرې داسې ادرسونه مشخص کړي، خو د معلوماتو چې موږ او تاسو خو په هغه ملک کې په هغه هېواد کې ژوند کړی دی، نو دا روابط اجتماعي روابط موږ لرل. او د دې ترڅنګ دغه جبهه چې د مقاومت جبهه چې په دغه دوه ځوان جنرالانو د خوا نه په کار اچول شوې ده، د دوی په بعضې مجالسو کې د دوی د خولې نه هم دا خبره راووتله چې دوی د یوکرین ته ځوانان لیږلي دي، په ښه معاشونو باندې استخدام کړي دي، تر دې پورې چې د یو عسکر معاش پکې تر $15,000 پورې دغه شوی دی، ذکر شوی دی. او د هغوی دپاره هم د کار یو وسیله برابره شوې ده او ترڅنګ دغه قوتونه په تشکیل په شکل باندې همداسې ژوندي ساتل شوي دي. ډېر تشکر، ډېر تشکر، مننه کوم. صابر صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مایکروفون دی ګل دی. السلام علیکم ټولو ته، خدای مو آباد لره، په عزت اوسئ. وعلیکم سلام. نه پوهېږم تابع صاحب تاسو خو لږ ناوخته راغلی، زه غواړم چې زه بخښنه غواړم د ما دغه کار دغسې شاید نه ماله چې د موضوع نه خو خبرې مونږ په دې غږیږو چې د روس هیات یا شویګو د روس د امنیت هغه ډېر قدرتمند سړی چې پوتین ته ډېر نږدې د افغانستان ته راغی، ډېرو مسایلو کې د ډېرو وزیرانو سره څو کسانو سره خاص خبرې کړي دي، مولوي صاحب یعقوب سره، د خلیفه صاحب حقانی سره، د ملا صاحب برادر سره، د دوی سره خبرې شوي دي او همدارنګه د متقي سره خبرې کړي دي. روسان خو غوښتي او غواړي چې د افغانستان سره خپل سیاسي او اقتصادي تعلقات هم ټینګ کړي او پراخه کړي. نو په دغه خاطر باندې کوششونه روان دي. نو سوال دلته دا پیښیږي چې دغه پټې لیدنې او دا پټې خبرې، په دې خبرو کې به څه ویل شوي چې دوی څه غواړي؟ روسانو دا خبره په ډاګه کړې ده چې هغوی غواړي چې د طالبانو ډله د خپل د تور لیست نه وباسي. دا یو واضحه خبره ده، اقتصادي او سیاسي تعلقات جوړ کړي. عموما دا مطبوعاتي او ډیپلوماتیک خبرې دي، د خبرو شاته نورې خبرې هم وي، نورې خبرې هم شته. زه نه پوهېږم چې تاسو تر کومه حده ورسره دغه استئ، یعنې معلومات پکې در سره شته دی که نه؟ بیا هم ټولو ته درنښت او سلامونه، کور ودان چې ماته وخت راکړ. ما خو زده کړې په روسیه کې کړي دي، لږ معلومات له جغرافیې څخه لرم په هغه وخت کې اتحاد جماهیر شوروي، خو خیر په هر صورت زه فکر کوم د رسنۍ چې دا څو ورځې زه تعقیبوم په اوس وخت کې دغه د بریکس د پیسو د چاپ نه وروسته دغه د سور جنګ څرک بیا لیدل کېږي او په دې کې ناتو، چینایان او روسان په دې خوا کې موږ په ګاونډ کې هند او ایران دوی غواړي چې په دغه لوبه کې ځانونه را پیدا کړه. او یوه مقاله چې دوه ورځې د مخکې ما ویلې، هغه په نامه د فریدون روادګر ده، یو ایراني غلي کړې وه، په هغه کې ډېر شیان ما پیدا کړل. هغه دا ده چې ترګرده د ناتو هېوادونه او د دوی دغه غربیان دوی غواړي دغه پیسو د بریکس د پیسو مخنیوی وشي او تقریبا ناچله غوندې سي، دا اقتصادي جنګونه دي، دوی غواړي د دې مخه په ډب کړي.
همدغه مسایلو ته په کتو سره راوتګر د اضافه کوي چې په سیمه کې دوی سوژې لري، هغه هیوادونه چې په درېیمه کټګورۍ کې دي دوی ډېره خلاص لاس پکې لري او تر ډېر په اسانه بیه خلک اخیستلی شي، حتی سیاسیون دغه ممالکو د خپلې اغېزې لاندې راوساتي، خپلې سوژې هلته عملي کوي چې په دې کې بیا روسان و چینایان، ایرانیان او پاکستانیان دوی په ګډه یوه لوبه د موږ تاسې د جغرافیې په خاطر باندې رامنځته کړې ده. ما غږ لرئ صاحب؟ هو بالکل بالکل. او دلته دوی یو مسله رامنځته کړې ده، دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا درگیر د نیابتي جګړو وګرځوي او خپلې لوبو کې ځانونه پکې را پیدا کړي. زه فکر کوم چې روسان دوه ګونې لوبه کوي، دوی له دې مقالې چې ما چې پیدا کړل هغو نه غواړي چې په افغانستان کې د کراري او امنیت ټینګ سي، هغو له امریکایانو څخه د پیسې طالبان ته اوس ورکوي او امریکایان په ټول ټال کې تقریبا طالبانو سره د پردو تر شو هغه استخباراتي لوبه ته او ډیپلوماتیک لوبه ته په کتو سره اوږه په اوږه مخته ځي. داسې جغرافیه دوی ته وسپارلې ده، دا هم د بحث وړ خبر ده. زه فکر نه کوم ځینې وخت کې خو موږ تاسې وایي ځکه د موږ خاوره ده چې موږ امریکایانو ته شکست ورکړی. زه فکر کوم چې درست موږ جګړه ورسره وکړله، موږ وځلېدلو د قوي قوت په وړاندې، اما د شکست موضوع زه فکر کوم چې دغه به لږ زره لږ حقایق لري وي، ځکه دلته لوبه ولا د لوبې په خاطر باندې قصدا هم د نیمګړه د جغرافیه پرېښودله. دوی غواړي په دې کې ځان را پیدا کړي په سیمه کې. توپ هم زه فکر کوم اوس هم د سیاسي توپ د افغانستان د دوی په وکا کې دی، د دوی د اغېزې لاندې ده او دوی غواړي چې افغانستان له لاسه ورنکړي. داسې روسان اوس ویره محسوسوي د ډونالډ ټرمپ بیا ځل راتګ او د دې پیسو اشاره مې ستاسو کې مخکې وکړله. دغو ټولو مسایلو ته په کتو سره روسان ویره محسوسوي. دوی غواړي چې یو ځل بیا افغانستان کې خپل نفوذ ډیر کړي، خپل قدرت وازمي او نړیوال دنیا ته وښیي چې دغه د موږ په ګاونډ کې د هیواد پروت ده، دا د موږ د سلطې مربوط ده. هغه په دې معنا چې تقریبا یوه میاشتې مخه د تاجکستان په هیواد کې که تاسو فکر کړی ګونګوسي داس ودی چې طالبان نو تشین چراغ تاجکستان وخوده او د شمالي تلوالي یا به شمالي تلوال بنوي خیر په د افغانستان هغه کسان چې ناراضه دي هغه چې د خاطر درلودل او هغه په ډیر وړاندې وخت کې که تاسو لارسي شپږمې ومه پیړۍ ته هغه مسایل بیا ځل روسان غواړي چې کدا ځل امریکایان را وړاندې کیږي افغانستان ته نو دوی د تجزیه هغه زنګ خطر چې افغانستان کې تو کرات په کراتو د دې څخه دوی بوجګری وخصله دغه مساله به دوی وړاندې کوي او تاجکستان باید دا مساله وځلوي او دغه کسان چې دوی په خاوره کې اوس ماجر دي یا نفوذ لري یا وسلې لري او یا پای ټاپ ټاپ طالبانو ته جوړ کړی ده، دغه باید دوی په خپل ولکه کې ولري چې د افغانستان د جغرافیې لپاره دا باید خطر وي او د امریکایانو پیسا، واک، قدرت او سیاست چې په سیمه کې د هغه کمرنګ سي. بیا په همدغه منوال باندې که تاسو فکر کړئ چې ازبکستان او ترکمنستان دوی دغه مسلې ته سره د تقریبا وسم د روسانو لږ د تاثیر لاندې دي، خو دوی ډیر کلک وګل امریکایانو سره مخ ته وړي. دوی په دغه مسله کې ځانونه وساتل او وینه غوښتل چې په دغه مسله کې وړاندې راشي. تاجکستان تر یو حده وړاندې لاړ، خو په دې وروستۍ کې تاسو ولیدل چې تاجکستان شین چراغ طالبانو ته ښکاره کړه د دې نمایندګۍ کې چې یا د امریکایانو فشار ده او یا تاجکستان حکومت په دې پوه ده چې د روسانو لوبه سیاست په سیمه کې اوس کار نه ورکوي. دوی اړ دي چې طالبانو ته شین چراغ وکړي تر څو دوی ځانمن نشي او هغه خطرات چې دوی محسوسوي چې ګواکې په افغانستان کې تروریستانو ځالې ور ډېرې شوي دي او د دوی ناراضه کسان اوس په افغانستان کې نفس تازه کوي، دا د دوی جغرافیې لپاره خطر پېښ نیسي. دا مسله درسته ده، داسته د دغې مسایلو په خاطر باندې دوی روسانو ته لږ زره فکر کوم شا کړې ده او روسان په ویره کې دي او روسان غواړي چې افغانانو ته د اوسنی حکومت د سیټوپی په لاس کې ده دوی سره تعامل وکړي او دوی په غیږ کې ونیسي او ویښي نړیوالو ته چې موږ دوی دا کسان په رسمیت حتی پیژنو، دوی له تورلت څخه باسو. نو په ټول ټاکي زه خبرې خپل راټولوم. زه فکر کوم چې روسیا وفادار نه ده، یعنی خپل سیاست کې فکر نه کوم چې وځلېږي او طالبان باید دې مسلې ته ډیر پام وکړي او د دنیا سیاست ته په کتو سره موږ چې په کراتو چې خپل جغرافیه له لاسه ورکړې ده او
دغه هیوادونه راغلي دي په مملکت کې یا تعرض په موږ کړی یا موږ په حساب ګراوګان نیولي دي خپل سیاست لپاره موږ ځان نه ده پیدا کړی. ګورې 14 کاله موږ د روسانو تر سره ودرېدو دوګه پوګه په موږ خپل ستونزې حل نسوی کړلی. 20 کاله امریکایان راغلل هغه کارونه یې وکړل په افغانستان کې چې هغه په هیڅ نړۍ کې په 20مه پېړۍ کې نه وي شوي خو دوی دلته ترسره کړل. خو له بعده مرغه افغان سیاسیونو ځان پکې پیدا نسوی کړی. دا معمول د دنیا کې چې چا سره ته د هغو د ګټو په خاطر خپله سینه ورته خلاصوي جګړه ورسره کړي د هغو په ګټه باندې ته به هم یو شی لاسته راوړې. خو له بعده مرغه افغان سیاسیونو ماته وخوړله دوی پکې ځان پیدا نسوی کړلی. نو ښه به دا وي چې اوس د جګړې خبرې لږ که شاته سي طالبانو ته که دا زیری ورکړه سره چې دوی باید وخت په کتو سره لوبه وکړه دغه سیاسي بیلانس وساتي په سیمه کې او د روسانو هم خوابدي نه کړي. امریکایان هم موږ جغرافیه ټکنۍ ده موږ خپل منځي اختلافات په د ورځې تر بلې ډېرېږي د کرکه په منځ کې مځښته ډېره ده قومي تعصبات مذهبي له دې څخه نړیوال یا هغه هېوادونه چې په افغانستان کې ګټې نغښتي له بعده مرغه دا ورته پاکه وي او دا خدای مکه که دا ور بیا تازه سي امکانات د دې لیدل کېږي چې بیا د افغانستان جغرافیه سینه خلاصه کړي جګړو ته. نو ښه به دا وي چې دغه توپ پوست طالبانو سره ده. طالبان د افغانستان حقایق دي دغه دوی جګړه د افغانستان په نامه باندې جګړه کړې ده د افغانستان په نامه خپلې وینې د ملګرو توی کړي دي. دا یو حقایق دي دا باید په دې سره سترګې پټې نه کړو. نو ښه به دا وي چې داسې یو تصویر موږ چې هغه کسان چې په رسنیو کې غږیږو که شیم زدی د خیر د فلا په خاطر د مملکت وایو که نه زدی اما د بعضې خبره چې سړی که چوپ کړي نظام دا به بهتره وي. نو ښه تر ټولو خبر دا ده چې طالبانو ته سړی باید دا ور په ګوته کړي او ورته ووایي او حتی مقالې ولیکي په رسنیو کې بحث وکړي چې بیلانس سیاسي باید دوی وساتي. که دوی نه بیلانس خدای مه کړه لاسه ځي په کراتو چې د افغانستان حکومتولۍ له منځه تللي بیا ځلې بل دوی هم چانس وخت زمان له لاسه ورکړه او دوی به له صفر سره ځان سي. نړۍ مننه دې اوس لپاره. ډېره مننه صاحب صاحب ډېره ښې خبرې. واقعیت همدا ده واقعیت همدغسې دی چې باید د سیاسي انډول او سیاسي توازن په دې منطقه کې وساتل شي. زاده صاحب تاسو په خیر راغلی ستړي مه شئ. تاسو خو د تابع صاحب خبرې واورېدې د کریمزي صاحب خبرې هم تاسو واورېدې. تابع صاحب خو د روسانو په صداقت باندې شک وښودو او د طالبانو ته ضرورت دی رښتیا هم چې دغه سیاسي توازن په منطقه کې وساتي ځکه د افغانستان حالات بد دي او یو عده مخربین او نامخلصین د افغانستان چې ځانونه آماده کوي د بعضې بدو حالاتو دپاره کوشش کوي چې افغانستان د یو جګړې سره مخ کړي او ډېرو خو اعلانونه مو وکړه چې موږ جنګېږو او افغانستان په جنګ ازاده او په بله خبره نه ازادېږي. او تابع صاحب ښه خپلو خبرو کې یوه ښه وړاندیز وکړه چې طالبان ته ضرور د سیاسي انډول وساتي که نه افغانستان به د بدو پیښو سره مخ شي. د یو نظامي کارپوه په وسې او سیاست پوه په حیث او د یو شنونکي په حیث باندې تاسو څنګه ارزیابي کوئ دغه سفر د شویګو چې کابل ته تللی دی د دې شاته څه خبرې دي؟ سلامونه نیکی هیلې خادم صاحب تاسو ته قدرمن عزتمند حاتمي صاحب ته قدرمن عزتمند ګردیوال صاحب ته قدرمن عزتمند کریمزي صاحب ته او قدرمن عزتمند تابع صاحب ته لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې موږ د دې نیمې پېړۍ ژوندی تاریخ یو او هر څه مو ولیدل. پر افغانستان باندې سیاسي او استخباراتي لوبې ترسره شوي دي. دغه هیوادونه چې اوس د افغانستان په مسله کې خصوصا د روسیې استازی چې لاړ د افغانستان ته نن هم په استانه کې د قرغیزستان په پایتخت کې غونډه وه چې د افغانستان د سرحدونو په هکله خبرې کوي. ما د تلویزیوني یک مرکې کې دا خبره کړې ده اوس هم کوم چې مونږ افغانان د دغو افغانستان د دغو هیوادو د سیاسي اهدافو د درواغو قرباني شوي یو. په دغو هیوادو باندې چې زموږ په هیواد کې که روسیه وه که انګریزان وه که امریکا وه که ایران وه که پاکستان وه که همدغه تاجکستان وه او یا امریکا وه د دوی متحدین وه په افغانستان کې بشري جنایتونه ترسره کړي دي. په دوی باندې باور کول لویه تاریخي تېروتنه ده. د طالبانو د حاکمیت نه تر ورځې پورې
یعنی دومره غونډې، کنفرانسونه، سیمینارونه، ناستې ولاړې د دوه هیوادو استازو تګ و راتګ یو بل هیواد ته، ملګرو ملتو کې هیڅ کومه مثبته پایله د افغانستان لپاره نه درلودله. او هغه ناروا جنایتونه چې د افغانستان په هکله همدغه ایران او پاکستان د ملګرو ملتو د نړیوالو د کنوانسیونونو پر خلاف د مهاجرینو سره ترسره کړل، زموږ هغه تر اوسه پورې ولې د روسیه چې د اوس غواړي د طالبانو سره یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي، تعامل ورسره وکړي، یا دغه امریکا مثلا دوی نه ګوري چې دغه مهاجرینو سره څومره بشري جنایتونه ترسره کیږي؟ دا خو ټول دوی ګوري د ساتلایت له لارې نه، ولې دوی یو اقدام نه کوي؟ دلته ټوله د استخباراتي لوبې دي، سیاسي لوبې دي. زما نظر خو په خپله مننم د امارت اسلامي ته زما خپل وړاندیز ور وړاندې کو، هغه دا و چې افغانستان د ځمکې لاندې هر څه لري او افغانستان پس له څو لسیزو، یعنی بعضې وخت د بعضې واقعیتونو باید د سړی سترګې پټې نه کړي، دا چې د سیاسي له لحاظه څوک د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند سره مخالفت لري، یا د مجاهدینو سره مخالفت لري، یا د طالبانو سره لري، یا د هغه شخصیتو سره چې په افغانستان کې په واک کې او د هغو سره لري، دا مسله باید ځان ته یوې ګوښې کې کیدو. اما راغلو د افغانستان تاریخ ته، د افغانستان تیر تاریخ ته، د افغانستان جغرافیا ته، هر هیواد کې، هر نړۍ کې چې هر امپراتور پیدا شوی ده پر افغانستان باندې یرغل کړی ده، د دې لپاره چې دوی ته افغانستان د یو ارزښت وړ. دغه هیوادو چې په افغانستان باندې بریدونه کړي دي، غیر پرته له جنایاتو نه بل څه د هیواد ته نه دي کړي دي. روسیې په خپله، امریکا په خپله. مثلا زه به یو مثال ته در وړم چې امریکایانو د 20 کال جمهوریت کې پر افغانستان کې خصوصا د پښتنو په سیمو کې د بمونو مور واچوله. یعنی مثلا په روغتون کې، په قندوز کې په روغتون باندې هم بم واچولو، په روزګان، نیمروز، زابل کې هم بمونه واچولو. اوس د دوی نیوکو تورونو ته باید نور افغانان، هغه افغانان باندې زما غږ ده چې ملي یووالي، ملي وحدت او ملي ګټو ته او د افغانستان د زمونږ نیکونو پلرونو غرور او شملو ته ژمن دي، د دغه هیوادو په خبرو باندې باید څوک باور وکړي. چین 25 کاله چا په رسمیت ونه پیژندلو، مګر اوس نړۍ هیوادونه د چین په اقتصاد کې د مؤثره کړي دي. اوس مونږ خپل هر څه لرو. دلته اوس طالبانو امنیت په افغانستان کې راوستی دی، واقعیت باید سړی ووایي، د دې نه باید سړی منکر نشي. او د دوی په موجودیت کې بعضې خالیګاوې، نیمګړتیاوې موجودې دي. مونږ هر څومره د دغه نړیوالو هیوادو په هکله چې هغه سیاسي بحثونه کوي، خبرې کوي، په دې هکله خبرې وکړو، خپل وخت ضایع کوو. تاسې وګورئ همدغه مخالفې ډلې چې په بهر کې پراتې دي، که د جبهې ازادي ده، جبهې مقاومت ده، دا ټولې ډلې ټپلې دي. دوی په خپل وخت کې کله چې په افغانستان کې په واک کې وو، د دغه هیواد ته څه کړي دي چې اوس د دیموکراسي او د بشر د حقوقو، د میرمنو حقوقو په نامه باندې راپاسي او د ټرمپ راتګ ته دوی چکچکې وایي چې موږ بیرته افغانستان ته ځو. زه د ټولو خپلو دوستانو ته، سیاسي شنونکو، څیړونکو ته او افغانانو ته وایم چې دغه خلکو خپل اعتماد او باور په افغانستان کې د افغان ولس په منځ کې له لاسه ورکړی دی، هیڅ وخت به رانشي. اوس باید موږ خپل هیواد ته، خپل ولس ته متوجه شو او واقعیت ووایم چې اوس باید د دغه موجوده نظام د بهبود لپاره هڅې وکړو. د دې لپاره که هر نظام 11 نظامونه راغلل، نسکور شول، پرته له دې نه چې د زموږ بیچاره ولس در بدره خاک به سره شو، کې ووژل شو، کومه بله ګټه افغانستان ته ونه کړو. اوس په افغانستان کې امنیت راغلی ده، اوس مونږ ته دغه مسؤلیت لرو تاریخي د دغه هیواد د اوسېدونکو په حیث باندې چې دوی ته مشورې ورکړو چې دوی هغه لارې چې د دغه هیواد او راتلونکي لپاره په ګټه وي هغه کار وکړي. نوره خو تاسو معلوم دي چې د سیاسي له لحاظه ډېر مخالفین لري. اوس مثلا کرزی لاړ و لندن ته، لاړ د جرمني ته، په همغه تعمیر کې چې د بون جلسه کې شوی ولته د لندن سفیر رسول هغه ورسره و، نور هم ورسره و، د افغانستان په هکله دوی هلته خبرې کولې. له بلې خوا نه ما ته یو چا تلیفون راوکړو چې افغانستان انټرنیشنل کې ما نه دی اورېدلی، وایي هغې کې
د پیکان په نامه باندې میرمن ده چې هغه د افغانستان انټرنیشنل د شیف د رئیس میرمنه ده. هغې وویل چې مولوي کبیر ویلي دي چې 6 میاشتو کې موږ په افغانستان کې ټاکنې کوو، چې په هغه انځورو کې چې د څو کسو نورو د ښاغلي کرزي انځور هم ورکې شتون و چې د ریاست جمهوریې لپاره ده. یعنې تاسې وګورئ چې دا څه جنایتونه دي چې روان دي. مثلا خپله کرزی د پنجشیریانو خوریه ده، ولې عبدالاحد کرزي 2 میرمنې لرلې، یوه یې د کابل نه چې همدغه رحیم غلام بچه همدغه د پنجشیر نه چې میرمن ته کړې، د رحیم غلام بچه پسې د عبدالاحد کرزي ته واده کړله، چې دغه د ورور چې و ولي کرزی چې نومېدلو چې په قندهار کې په شهادت ورسېدلو، عامل یې په خپل همدغه کرزی و چې هغه په شهادت ورسېدلو، ولې هغه کرزي ته د یو ویښته قدره اهمیت نه ورکولو. اوس به بیرته بیا کرزی راځي افغانستان ته ټاکنو ته ځان به ټاکي او بیرته به همدغه شورای نظر به د دوی سره بیا ځي کېږي، بیا به هماغه ناروا بدبختي هغه رامنځته کېږي. زه په دې وایم چې دغو ډلو ټپلو پر وړاندې د طالبانو سپی شرف لري، نور څه نه وایم. مننه. ډېره مننه کوم زاده صاحب، ډېر تشکر کوم. فاطمي صاحب تا ته ستړي مه شوې؟ هغه څنګه خبرې غواړې په اخره کې وکړې کوم دا مایکروفون دې ګل دی فاطمي صاحب. زما نه مخکې یو مشر بل پاتې ګردیوال صاحب د هغې ارزونې یاره خادم صاحب که اجازه زه خپل وار فاطمي صاحب له ورکوم. زما وخت تاسو ارزونې واورم بیا به زه خپل زما ارزونه د دغه هیئت په هکله چې افغانستان ته راغلی ډېر څه معلومات دقیق معلومات نشته را سره، د همدې خاطره ما تا له خپل نوبت درک. ډېره نړۍ مننه، سلامونه احترامات بیا ټولو ته. موضوع ډېره وسیع ده، ډېره لویه ده. زه یقین سره وایم چې په 1 ساعت 1.5 ساعت کې هم زه دا نشم راټولولی، خو زه به داسې کوشش وکړم، دومره کوشش به وکړم چې دغه ټولې اوبه به په یو کوزه کې په لنډه به یې ور واچوم. هغه به داسې شروع وکړم چې کوم شی زازي صاحب وویلې د ده اطمینان ورکوم چې د ده نه مطمئنه اوسه چې که افغان یې وغواړي که د هر څوک یې وغواړي، امریکایان یې نه غواړي، دا خلک نه راځي او نه دا جلسې د امریکا په حمایت دي. په لنډ یې درته خلاص کړم. پرېږدئ چې دا اواراګان به ګرځي او نه مولوي کبیر دا کومه خبره کړې ده او نه هغې انتخابات ته اصلا قایل نه دي او ارزش قایل نه دي او په رسمیت یې نه پېژني او هېڅکله که دا کار وکړي نو د کرزي غوندې کسان پکې نه راولي. دا په دې مطمئنه اوسئ. دا لنډه خبره. د تابع صاحب ډېرې خبرې ډېرې مهمې وې، په هغه باندې دا کوم د خادم صاحب اولې خبرې نه به شروع کوم چې د یوکراین کې د افغانانو یا د طالبانو هلته د عسکري لحاظ نه موجودیت لنډه به داسې ویم چې د طالبانو د خوا نه اصلا داسې کوم اقدام وجود نه لري، د طالبانو د خوا نه اصلا داسې کوم کار نه کېږي، داسې کوم پشتوانه وجود نه لري، داسې کوم تایید وجود نه لري او داسې کوم مراوده د روسانو سره مسیمه کې وجود نه لري چې د یوکراین ته لاړ شي. په یوکراین کې افغانان موجود دي. 2.5 زره تنه په روسه کال ایران ته راټول کړل، تربیه کړل، پیسې یې د جبهې مقاومت جنرالان واخیستې ځکه چې روسان جګه پیسه ورکوي، اما خپله د عسکرو نظامیانو ته کمه پیسه ورکړل شوې ده. 2.5 زره تنه د ایران نه یوکراین ته لیږل شوي دي. کامیابیګانې یې ترلاسه کړې، عکسونه یې راغلل، فلمونه یې راغلل چې د واګنر په عوض په سیمو کې چې دوی کامیابي ترلاسه کړې وه، افغاني سایمنصبانو هغوی ته دغه سیمې مسؤلیت او قمنداني ترلاسه ورکړل شوې وه. هغه ما سره مو هغه فلمونه او عکسونه دا د ایران د خوا نه شوي. یو ډله د امریکا د خوا نه په امریکا کې ټریننګ شوله، د یوکراین په طرفدارۍ په ضد د روسیې راولېږل شوله. نو د نظامیان د افغانستان د تیر ملي اردو کسان د دواړو طرفو نه استعمال شوي دي او موجود دي په یوکراین کې. بله خبره دا ده چې دغه تیره یو میاشت کې په ناروې کې د افغانانو 2.5-3 زره کسان راټول شوي دي، ملي اردو کسان او د ټریننګ لاندې دي، او په لندن کې په حدود 15 زره کسان یې راټول کړي دي د ټریننګ لاندې دي. چې دا کسان به چیرته ځي دا نه ده معلومه، خو دا ویل کېږي دا به یوکراین ته ځي، د کوریا شمالي دغه احتمالي حملې په مقابل کې به ځي. دا کسان راټول شوي دي. طالبان په دې کې نشته دی.
زه تاسو ته اطمینان درکوم طالبان دا کار نه کوي. افغانان د سوریې په جنگ کې د ایران په ذریعه د زینبونو او فاطمینو په نوم باندې ولېږل شول، استعمال شول. په ارمینیا او د جورجیا په جنگ کې 1000 تنه د حزب اسلامي د مجاهدینو نه د آیسای په ذریعه باندې ټریننګ شول، ولېږل شول. د هغې نه پیسه جګه واخیستل شوله، خو خپله کسانو ته ټیټه پیسه ورکړل شوې ده. یعنې زموږ کسانو ته بیچارګانو ته چې 500-800 ډالر ورکوي خوشحالېږي، خو اصل قیمت د افرادو ډېر جګ دی. که آذربایجان پیسې ورکړي جګې ورکړي، که روسانو پیسې ورکړي ډېرې جګې ورکړي دي. د جنرالانو په نوم پیسه خو ډېره جګه ده، د هغې ته موټر کور هغه هم دغه دي. په ایران کې هم دا تضمینات دي، په امریکې کې هم دا تضمینات دي، په ناروې کې هم دا تضمینات دي، په لندن کې هم دا تضمینات دي، او دا کسان دغه شوي دي. نو په دې لحاظ تاسو ویل چې افغانان استفاده شوې ده. د جورجیا جنگ چې د ارمینیا نه وګټه، دغه 1000 تن افغانان چې ولاړل دی د بازي بالکل پلټ کړله، ویړوله، او دا د پاکستان د آیسای په ذریعه وشول. اما کریډیټ پاکستان آیسای واخیسته، پیسې آیسای واخیستله. هغه دا ونه ویلې د افغانان دي، راټول کړل افغانان. ویل که لوبه موبایل لو بدنام شول نو افغان به بدنام شي، خو که چېرته لوبه مو ګټله کریډیټ به پاکستان اردو واخلي، او همداسې شوه. لوبه آذربایجان وګټله، ارمینیا وبایلله، لاسته راوړنې چې راغللې کریډیټ پاکستان واخیسته، اوس هم کریډیټ اخلي. خو زه تاسو دا وایم چې هغه 1000 تنه د افغانستان د مجاهدینو، بالخصوص د حزب اسلامي مجاهدینو دا هلته تلي وو. خپله فاطمي صاحب خبره دقت کوم، ما یو خبره ده په دې موضوع کې مشرخي سخت تعصب کوم، ډېر افسوس کوم، او خپله د زړه د تل نه د خپله بدبیني د دې ملت په مقابل کې چې دغسې یو کرایي عسکر ته نه جوړ شو چې دلته هم خلک خرڅوي، هلته هم خلک خرڅوي، او په هر بازار د عسکري کې نن افغان خرڅېږي. دا د ټولو افغانانو دپاره د شرم وړ ده. دا بیخي د شرم خبره ده چې افغان د بل چا د پیسې دپاره په بل وطن کې جنګېږي او په خپل سر باندې لوبې کوي. زه په دې خبره ډېر خفه یم. دا خبرې ما اورېدلې دي پخوا هم، ما پرې تبصرې نه کولې ځکه چې دا سړی نور هم خفه کوي. مهرباني وکړه. چون ستاسو موضوع دا وه، زه مجبور یم چې دا ریفرنس درکړم. غواړم چې ټول وطنوال په دې خبرو خبر شي. ډېر خلک نه دي خبر په دې قصو باندې. خبره چون د یوکراین غوښتنه مې چې لنډ یو ریفرنس ورکړم چې دغه جریانات شته. طالب پکې نشته، طالب هېڅکله هلته کس نه لیږي. رښتیا د دې په ریفرنس کې یو خبره بله مې اضافه کړم. ایران ډېر کوشش وکړ چې د غزې په موضوع کې او د لبنان په موضوع کې طالبان راکاږي، پیسې هر څه یې ورته دغه وکړل چې د دې طالبانو بالکل دومره ځان کلک ونیوه چې موږ نه دې لوبې ته داخلېږو او نه خپل کس لیږو. افغانان غزې ته تللی دي، دا زه تاسو اطمینان در کوم. افغانان غزې ته د جهاد لپاره تللی دي. ډېر افغانان شهیدان شوي هم دي هلته، مګم هغه امارت اسلامي نه دي لیږلي، هغه خپل په اسلامي ولوله تللی دي. او په دې کې شناخته کسان هم شته دی. داسې کسان شته چې هماغه د سیمې نه ما سره په هغه وخت کې خبرې کولې. یعنې په 1 د اکتوبر دا واقعه و چې په 10 د اکتوبر هلته افغانان موجود وو، مګر دا طالبانو نه ده منلې د دوی سره چې د دوی په ذریعه باندې دوی هلته لاړ شي او ګډون وکړي. یعنې د طالبانو دریځ بالکل واضح دی چې موږ افغانستان ازادي غوښتله، موږ افغانستان جوړو او افغانان به نور نه استعمالېږي. دا یو واضح دریځ دی. یو ټکی بل چې نوی شی تاسو ته دلته وایم، دوستانو به نه اورېدلي او نه به دغه شوي، چې هغه ما دپاره د امید یو سړک دی. د زینبیونو قوا په پاکستان کې عملیات شروع کړي دي او دا عملیات خپله اردو د پاکستان تایید کړي دي، او انشاءالله دا د پاکستان په ضرر تمامیږي، ځکه پاکستان غواړي دین استفاده وکړي. او ایرانیانو دینه دا موقع نه دا استفاده کړي چې په پاړشینا کې د شو سنی جنگ دی او دا جنگ اسرائیل اچولی دی. فلهذا زینبون د اسرائیل د ټکولو لپاره دلته ځي او اردو د پاکستان دا تایید کړې ده چې دا د حق لري دا کار وکړي، موږ ورسره همکاري کوو. او دا تاسو ته ووایم چې دا اور لمنه هلته نور هم زیاتوي، ځکه چې ایران خو د پاړچینار د اهل تشیع په دفاع راغلی دي، او د اهل تشیع په پاړچینار کې تعداد 43% دی، او د اهل تسنن
فیصدي 50% ده. نو دا د پاکستان په ضرر او د پاکستان په تجزیه کې ان شاء الله نور هم کومک کوي. دا موضوع هم دلته نور پرېږدم، په دې بحث نه کوم. راځم اصلي موضوع ته. د سرګي شایګو سفر افغانستان ته ادا عوامل څه دي؟ ځکه چې تابع صاحب مخکې اشاره وکړه چې که د روسانو اهداف ترلاسه نشي د افغانستان د تجزیې مسله ده، او دا شی خو پاکستان هم په ذهن کې ګوري، ځکه پاکستان په دې پوهېږي چې هغه په تجزیې ته بالکل نږدې شوی دی. نو د ده نه چې ځان د دې لوبې نه خلاص کړي، تجزیه باید افغانستان ته متوجه شي تر څو چې افغانستان دې چاته ګواښ او دغه نه اوسي او پاکستان د تجزیې نه نجات پیدا کړي. دغه لوبه چې نن روسیه خطر ګوري، دا د روسیې د خپل د عواملو نه دي، د روسیې د خپل ناکامه خارجي پالیسي په نتیجه کې دي. تاسو شاهد یاستئ چې ما 4 کاله دوی ته مشوره همدا ورکړه چې که غواړې سیمه کې داعش تا ته لمن ته ونه رسېږي، ته د اسلامي امارت لاس ونیسه. که ته غواړې چې ته د نړیوال ګواښ سره مخ نه شې، ته د امریکې د خارجه پالیسي همکاري مه کوه، ته د طالبانو لاس ونیسه. روسانو دا کار ونه کړ. درست دی چې مشورې زما اورېدلې دي، ما ته دعوت راکړی، 2 ځلې دعوت راکړی چې ته راشه نږدې نه دا خبرې سره وکړو، خو زه د خپل عواملو په اساس باندې وتللی ونه شولم. مګر هم مشورې مې خپلې ورته وخت په وخت رسولې دي چې وروره په غلطه رواناستئ، ستاسو خارجه پالیسي درسته نه ده، دا د سیمې ته ضرر رسوي، د افغانستان ته ضرر رسوي، د سیمې ته او تاسو ته، او نن روسان دې ته متوجه شوي دي. دا ټکی چې د افغانستان د تجزیې مسله روسان ورته دغه کړي دي، هغه هم دا چې د دغې راتګ چې دی افغانستان ته، تاسو د نور خبرې پرېږدئ، دغه یو جمله چې د ښکاره وویلې او د خپل سفر داسې ښکاره کړه چې زه د دغې ټکي لپاره راغلی یم، چې هغه اسلامي امارت ته یې وویلې چې ته باید د صلح او د مصالحې پروسه شروع کړې او مخالفین باید خپل غېږ کې ونیسي. آیا د ده دا ټول سفر د همده لپاره و؟ نه، زه اصلي ټکی تاسو ته وایم چې ټکی چېرته دی. ټکی دلته دی چې روسان د پاکستان سره نږدې شوي دي او چینایان د پاکستان سره نږدې شوي دي، چون چې پاکستانیانو ته دا معلومه ده چې د ټرمپ راتګ نه بعد پاکستان ډسفنکشنل یو حکومت تی نه جوړیږي، او دا په امریکا خپله کوي، قصدن یې کوي، او دې باندې پاکستانیان اوس پوه شوي دي چې موږ چون د چین او د روسیې سره همکاري نږدې شوې ده، په امریکا به موږ وهي او موږ ډسفنکشنل کوي. د ده مخې نه چې دا کار وشي، موږ باید د یو بل دغه ځان ته پیدا کړو. نو تاسو ته معلومه ده 3 هفتې د 3 اونۍ رژیم نظامي یعنې مانور نظامي په پاکستان کې د روسانو د دغې پاکستانیانو وشو، او اوس په روسانو دوی ته ډېرې وعدې ورکړي د ریل د پټلۍ د تېرولو، د نورو مسایلو کې د اقتصادي پاکستان سره نزدېکت غواړي. یعنې هغه جنگ چې د روسانو مقابل کې د امریکا په همکارۍ سره د پاکستان د لارې نه د روس مقابل کې وشو، اوس روس غواړي چې یو ځل بیا پاکستان استعمال کړي او پاکستان غواړي چې روس استعمال کړي، دوی سره لاسونه یو کړي، د امریکې د وهلو لپاره سیمې ته افغانستان یو ځل بیا میدان د جنګ وګرځي. دا پیشنهاد شوی دی چې ته مصالحه وکړه او دا مصالحه تاسو ته معلومه ده چې مخکې ما د زازي صاحب خبرم چې ورته مې اطمینان ورکړ تاسو چې دا ممکنه نه ځکه امریکایان نه غواړي دا خلک راشي، اوس روسان دې ته لګیا د لمن وهي، ځکه چې هغه وایي چې که دا خلک راشي، تیار مشران په پاکستان کې دي، یو څه ډله په تاجکستان کې ده، په طالبانو ته وایي چې که زمونږ سره زمونږ خبرې ومنې، خو دا دی او که نه نو دا شی به درته جوړېږي. ته نو راځم دې ته چې آیا دا شی ممکنه ده؟ خو زه تاسو وایم چې دا شی ممکنه په ده باندې نه ده چې پاکستان په یو دام کې نه دی نښتی. پاکستان اوس چې دې کار کې ننوځي دی، نورم د امریکې دام کې نورم لویږي او دا به په کلکه وهل کېږي. چینایان په دې اوس پوه شوي دي. تاسو د چینایانو د دغې خاص استازي مرکه چې پرون نابله ورځې د طلوع تلویزیون سره کړې ده، هغه واورئ. هغه واضح تاسو ته وایي چې د افغانستان کې ترهګرۍ دغه نشته دی، دا ترهګري امریکایان چې راغلل دلته یې باید وهلې وه، ویې نه وهله. موږ په دې اطمینان لرو چې افغانان په دې ترهګرۍ کې دغه ځای نه لري، مګر هم امریکایان او د نورو د ډلې چې دي د خپل د مفاداتو لپاره دلته کار کوي. په ضمن کې اشاره هم ورکوي چې پاکستانیانو زما په مخ کې ځینې اسناد راته کېښودل او دا اسناد د ستاسو په خلاف دي،
مګر همزمن کې بیا دا هم وایي چې افغانستان منګه په همدا رقم نه پرېږدو ځکه چې چینایان په دې پوهېږي چې پاکستان بیا دوغله لوبه کوي دوی غولېږي دوی د واخان او د دغې مسلې ته ډېر زیات جدي دي نو د دې په رڼا کې چې موږ تاسو وګورو پاکستان هم لګیا دی د دویمه لوبه شروع کړې ده روسان ځان سره غواړي دخیل کي د سرګي شایګو دا سفر زما په نظر د مقام د لحاظ نه د صلاحیت د لحاظ نه د قدرت د لحاظ نه سرګي شایګو د روسیې په خارجه پالیسۍ کې او د روسیې په ساختار کې داسې دی لکه هنري کیسنجر چې د 15 کاله د امریکې په خارجه پالیسۍ کې خپل حیثیت درلوده یعنی د امریکې خارجه پالیسي په تیر 15 کالو کې تر څو چې تیر کال دی نو مړ شوی چې یو سلو څو کلن دی مړ شو دی دا اویا 15 کاله پس له دویم نړیوال جنگ نه هنري کیسنجر د امریکې خارجه پالیسي تعیینوله او لاره یې ورکوله رئیس جمهوران چې راتلل د هنري کیسنجر په لاره تلل د سرګي شایګو چې دی داسې یو شخصیت دی دومره باصلاحیته دی حتی که زه تاسو ویم چې تر دې ویل کېږي چې پیوټن خپل ډوډۍ هم د بې مشورې نه خوري او د خپل د ژوند کار هم د دې مشورې نه علاوه نه کوي ځکه خدای د وزیر دفاع مو او د وزارت دفاع نه بعد چې کله برطرف شو د هغې نه مهمه چوکۍ شورای امنیت چوکۍ ورته ورکړله اوس هره مسله دې سره کوي نو د ده راتګ افغانستان ته عادي راتګ نه دی مګر دومره تاسو ته ووایم چې کوم نتیجه هم نه لري نتیجه په ده نه لري چې دی په هغه نیت باندې نه دی راغلی چې جوړول وکړي جوړول دا و چې دی باید راغلی وی ویلي وی تور لیست نه آینده هفتې ته تاسو وباسو ستاسو لاس نیسو تاسو سره همکاري کوو او هغه ستاسو نیاز چې دی هغه پوره کوو ځکه طالب نشي کولی روس سره لاس زر ورکړي لپاره دې چې تېرو 4 کالو کې روسانو 4 میلیونه ډالر کومک کړی چینایانو 4 میلیونه ډالر کومک کړی او امریکایانو د 10 میلیارډو نه زیات کومک کړی دی نو دغه موږ تاسو انسانان یو د اخلو که دغه تاسو ته تاسو چا سره ځئ تاسو یو هغه انسان سره ځئ چې هغه مفلس وي هغه انسان سره ځئ چې جنګ دې ورسره کړی خو د ټول بره لاس در سره مرسته کوي ښکاره خبره ده چې طالب د روس او د چین سره په اسانۍ نه ځي ځکه چې طالبان نیاز لري دغه همکاریو ته او دا همکاري امریکایان کوي طالب په یو قیمت د روس او د چین سره ځي په یو قیمت ځي پیسه دې هم پکې نه وي هغه دا دی چې دی ورته دا تضمین ورکړي چې موږ تا په رسمیت پیژنو تا سره موږ انکشافي همکاري کې دا کوو قراردادونه سره ستا د سکیورټي تضمین کوو تا سره اردو کې همکاري در سره کوو ستا اردو تقویه کوو او تا د بل دښمن خولې ته نه پرېږدو بیا طالب د پیسو نه هم تېرېږي بیا ورځي خو دا تضمین تر دغې دقیقې پورې وجود نه لري دغه تضمین شایګو طالبانو ته نه دی ورکړی هغه داسې خبره کوي چې هغه طالب د ده نه نفرت لري طالب ته وایي چې ته پخواني وطن پلورونکي یعنی کله چې روسانو ماته وخوړله کمونستان امریکایانو انګلیسانو غېږ کې ونیول او مجاهدین پې ووهل اوس روسان غواړي هغه امریکایي لاسپوڅي چې په امریکا کې افغانستان کې ناکام شول او غرب ته لاړل اوس روسان غواړي چې غېږ کې ونیسي او د هغې په ذریعه باندې افغانستان دوباره تجزیې ته یا فشار لاندې راونیسي او په دې کې پاکستان ورسره همکاري کوي نو په دې لپاره طالب ورسره په دې اسانه نه ځي او د طالب دغه چې دی لاسبری په دې کې دی چې د طالب په پاکستان کې ډېر قوي دی د پاکستان کې چون مدرسې دي علما دي او هلته د دوی بیت مسله ده دوی بره لاس لري هلته نو د طالب وهل په اسانه نه دي که دغه روسان هم وغواړي چون د روسیې لپاره 4 کالو کې چې کله موږ ورته ویل چې وروره طالب لاس ونیسه که نه داعش درته راولي اوس چې روسان بیداره شوي دي چې د مخه ونیسي اوس خو داعش د ده لمنې ته ور رسېدلی دی اوس خو داعش تر ماسکو سر وخته نو د ده لپاره روسان یې مخه اوس نشي نیولی روسان یې مخه نشي نیولی او د روسانو دا پلان هم په دې نه کامیابېږي چې پاکستان د روسانو سره هغه همکاري چې ده نشي کولی ځکه روس هغه اقتصادي توانایي نه لري چې پاکستان ته یې ورکوي کومه پیسه چې امریکا ورکوي او چین یې ورکوي فلهذا په دې لحاظ سره د دې سړي دا دوره زه ناکامه بولم او د ده نتایج نه راځي مګر جز له ده نه چې دی
د اسلامي امارت نوم د تور لیست نه وباسي، حکومت یې ورته د اجماع ملي باندې اجماع منطقوي باندې. اجماع منطقوي څه ده؟ چین، روسیه، ایران، هند، ترکیه، دا سره پاکستان نه، دا ممالک سره اجماع وکړي سره د آسیای میانه او اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، لاس یې ورته ونیسي. په هغه وخت کې اسلامي امارت دوی سره په برکس کې ځي، ځکه برکس بدون د افغانستان نه تکمیلیږي. برکس بدون د افغانستان نه داسې یو وجود ته پاتې کېږي چې ټول څه به لري خو قلب به نه لري، بې له قلبه وجود ژوندی نه دی. برکس کې افغانستان او همدې لپاره تاسو پیسو کې وګورئ ټول ممالک دي په منځ کې د امارت اسلامي نوم یې لیکلی. دا یو دا عادي خبره نه ده. دی کولی شي چې لاندې کونج کې یو وړوکی ولیکي امارت اسلامي، نه، په منځ کې ورته لیکلی امارت، ځکه د افغانستان د دې برکس شاه جوړوي. نو په هغه وخت کې برکس هم کامیابیږي، بیا د امریکا اقتصادي پلانونه هم ناکامیږي. خو دلته یو بله ستونزه ده، هندوستان ډېر اړین دی چې افغانستان سره اړیکې ولري، ځکه هندوستان د روسیې ستراتیژیک پارټنر دی او د امریکې هم ستراتیژیک پارټنر دی او په سیمه کې قوي لاس لري او قوي لوبه کوي. او هند کولی شي چې تا برکس ته ننباسي او د پاکستان ننوتلو د برکس مخه ونیسي، ځکه چې پاکستان غواړي برکس ته لاړ شي خو هندوستان یې نه پرېږدي. او روسانو دا وعده کړې چې موږ تاسو شانګهای ته بیرته په ایز ناظر راغواړو، هلته پاکستان تا شانګهای ته نه پرېږدي، ځکه په شانګهای کې بیا پاکستان ناست دی. نو دلته لوبه دا پکاره ده چې موږ به د هند سره د دواړو توازن د روس او د امریکې ساتلو لپاره روابط ټینګ کړو، تر څو موږ برکس ته ورننوځو. موږ په برکس کې اساسي رول ولرو او برکس د شانګهای نه ډېره قوي سازمان دی او ډېر مؤثر سازمان دی او د کار د هغه نه ډېر لوی دی. نو فلهذا زموږ تک برکس ته غټ دی نسبت دی نه که موږ شانګهای ته که لاړ شو که لاړ نه شو. که پاکستان زموږ مخه په شانګهای کې نیسي، موږ یې مخه ورته په برکس کې نیسو او د برکس جوړېدلو نه پس د پاکستان وهل حتمي کېږي او امریکا هم وهي. فلهذا زه د شایګو راتګ هغومره چې نړۍ ورته ارزش ورکوي، ما ته ارزش نه درلوده. درست راغلی دی، ګواښونه به یې کړي، اختارونه ویل کېږي اختارونه یې ورکړي دي، دا ونه شي دا ونه شي دا ونه شي، دا دغه شي سره مخ کېږي. اما تاسو معلومه ده چې طالبان داسې که یو خوا نه موږ وایو چې دا وچسري ښه نه ده، خو د بل خوا نه دا وچسري په دې هم ښه ده چې بیا ډېر خبرې کار هم پرې نه کوي، هغې ورته وزن نه ورکوي. هغې وایي وروره که ته ماته ګواښ راکوې خو که ما یو تحریک تاجکستان می اسلامي تحریک می درته وخوځه او بیا ولاکه ځان هم وخوځې، که ما د ازبکستان اسلامي تحریک وخوځ، هغه خلک بیعت لري. اخو طالبان دي چې واقعیت دی چې هغوی دی خلکو ته اوس فعلا تحریک نه ورکوي. اما که چا موږ سره دا لوبه شروع کړه، پاکستان ډېر بره لاس لري چې کولی شي اسیای میانه کې هم دا تحریک وخوځي او په پاکستان کې هم دا مدارس وخوځي، بیا یو هم ځان نشي خوځولی. په همدې لپاره طالبان ګورې ډېر آرامه مطمئنه دي او ناست دي. او بل دا دی چې طالبان د دنه مطمئنه دي چې دا کومه لوبه روانه دی د شاته د امریکې لاس دی او د دغه لاس نه روسان د یره کېدي. نو وروره چې ته نه راځې، ته کومک اقتصادي نشي کولی، نظامي کومک نه کوې، په رسمیت مې نه پېژنې او یره در سره ده، نو دا رقم خو نه کېږي، دا رقم نه کېږي. زه خو مجبور یم چې خپل د بقا لپاره یو خواته لاړ شم او چې امریکا ما سره کومک کوي، پیسې راکوي او شاته ودرېږي او په سیمه کې راځي او پاکستان راته وهي او زه په سیمه کې لوی قدرت بیرته ما نه جوړېږي په یوه دی چې زه تجزیه شم، زه لویېږم، ما ته بیرته پښتونستان بلوچستان مې لاس ته راځي، ګوادر ته ځم. نو تاسو موږ تاسو من حیث افغانانو موږ به چا سره ځو؟ موږ هماغه دښمن سره ځو چې هغه م وهلی دی. موږ د هغه دښمن سره چې وهلی دی مګر مردي پکې نشته دی، هغې سره نه شو تللی. مردي خو دا وه چې وروره نن اسلامي امارت راغی، په سیمه کې داعش درته جوړ شو، ته به راغلی وې اسلامي امارت به دی چین ته به دې ویلي و، ایران ته به دې ویلي و راځئ د لاس ونیسو او امریکا دلته ووهو او سیمه نه یې وباسو تر څو سیمه په امن کې وسي. ځکه د امریکا لپاره دې سیمې نه وهل او وتل د اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه او ستراتیژیک لحاظ نه دا د اروپا او د امریکا لپاره مرګ دی، سقوط د ختمیږي. نو د دغې سقوط د ختمېدو له بچېدلو لپاره امریکا دلته خپل خپه غواړي او دا خپه غیر د طالب نه بل څوک ورته نشي ټینګولی. او فعلا طالبان په همدې لپاره غلي دي، روابط لري، دا چې په رسمیت نه پېژني هغه ځان ته عوامل لري، مګر د هغه عوامل به د ټرمپ د راتګ نه پاس هغه به کمیږي
دوی سره به قونسلي دا به دا کېږي، امریکا به په کابل کې موجودیت راځي. مګر مې دې معنا به دا نه چې دا به لوی ګواښ ټولو ته، خو د بیلنس لپاره لازمي ده. افغانستان باید د هند سره روابط ولري چې بیلنس وساتي، باید د امریکې سره روابط ولري، باید د چین سره روابط ولري. روسان دغه ځای کې باید خپل لوبه خپله تعیینه کړي. دا ابهام چې موجود دی دا د امریکې د روسانو په خپل خارجه پالیسي کې دی. دا ما په څو مرکو کې خپل د ټول هفته کې ویلې، بیا هم وایم زه د روسانو د ابهام پالیسي دې ته مجبور کړم چې زه د روسانو خارجه پالیسي د تیرو سلو کالو کې وګورم. ما چې وکتله د 1918 د اکتوبر د انقلاب نه پس تر دغه ننه پورې چې موږ او تاسو په 28 د نومبر کې قرار لرو، 108 کاله کېږي. په 108 کالو کې 10 رئیس جمهوران راغلي دي. په دې 10 رئیس جمهورانو کې چې د لینن نه شروع کوي تر پیوټنه پورې 15 رئیس جمهورانو 80% حکومت کړی دی. 15 رئیس جمهورانو. ستالین 10 کاله حکومت وکړ، برژنف 18 کاله حکومت وکړ، پیوټن 15 کال دی چې روان دی، 15 او 55 او 18 کاله سره یو ځای کې 22 کاله، او ورسره کوي د دغې هغه بل نوم مې د فتن ذهن نه وته 10 کاله د هغې دي، 82 کاله د څلورو رئیس جمهورانو راځي. مدویدوف نه مدویدوف خو ډېره خو نه د 10 رئیس جمهورانو نه ښیم. بوریس یلسن بوریس یلسین 10 کاله و، دا بوریس یلسین هم 10 کاله و. نو دا 15 رئیس جمهورانو تاسو وګورئ 82 کاله راځي. 82 کاله یو سلواتو کې حد اقل 80% د حکومت دی کړی. د دغه 80 کالو یعنی 80% حکومتداري او 80 کالو کې تاسو وګورئ دا کم نه و خارجه پالیسي دی درلودله. دوی سیاسي خارجه ستراتیژیکه پالیسي نه درلودله، دوی خارجه دفاعي او تعرضي خارجه پالیسي درلودله. تاسو وګورئ مخکې دویم نړیوال جنګ نه خو دوی په خپله جنګ کې ښکېلو. دویم نړیوال جنګ نه پس دوی د توسعې لاره ونیوله، اروپای شرقي، بالکن سټیټس، آسیای مرکزي او بیا بالاخره په 1990 کې افغانستان دوی په دې راننوتل. دا ټوله چیه ده؟ دا نظامي خارجه پالیسي ده. هغه لار چې په سیاسي مسایلو حل کېږي تا په نظامي باندې حل کړل. دا یو خلا ده. اوس چې د یوکراین مسله وه، پیوټن پکې چې لاړه، د پیوټن کولی شي چې پوهېده چې دا د غربیانو دام دی او د غربیانو دا دام جوړ کړی چې دی جنګ ته راشي. ده باید دا جنګ ته نه وی تللی، خو چې د دوی ککر یې چې دی سیاسي کار نه کوي، نظامي کار کوي، په یوکراین باندې ورننوتل، خپه یې هلته بنده شوله. او بیا چې ننوته په 3 ورځو کې دی کیف نیولی شو، تر کیفه لاړه، کیف یې ونه نیوه، تر ننه 3 کال د خپې پکې بندې دي او د امریکایان په دې کې کامیاب شول. نو د دې خارجه پالیسي ته د روسانو وګورئ، سیاسي او دیپلوماتیکه خارجه پالیسی کمه ده، تعرضي، تجاوزي، دفاعي او نظامی زیاته ده. همدا علت دی چې اوس ګورئ تا ته داسې یو کس رالیږي چې دی خپله وزیر دفاع د روسیې و او د نظامی استراتیژي لري. د نظامی استراتیژي په اساس باندې تا ته سرګي شایګو را درولېږه، او سرګي شایګو چې دی هغه سیاسي کم، امنیتي او دفاعي ډېر فکر کوي. او دا شی چې دی زما په نظر دا د روسانو ته د ناکامۍ باعث وګرځېدلی دی، ځکه چې دوی په خپله وایي چې 1993 کې د ظاهر خان په مقابل کې کودتا چې موږ همکاري وکړه داود خان سره، موږ غلط کار وکړ. د افغانستان ته د کمونستانو خبره مو ومنله، تجاوز هم وکړ. ګرومیکو خپل په کتاب کې دا لیکي چې دا یو لویه سیاسي اشتباه وه. په 1992 کې د امریکایانو خبره ومنله چې زمونږ جنگ د اسلام سره دی، نور دا جهاد باید کامیاب شوی، دا باید دغه نشي. اوس نن خپله دوی وایي چې موږ غلط وکړو، 1992 کې باید موږ د افغانستان کې د مجاهدینو د حکومت سره نږدې شوي وای تر څو ثبات راغلی وای. امریکایانو موږ وغولولو. زه دا تاسو په یقین سره چې اوس هم دوی بیا غولیدلي دي، څو کاله بعد به دوی بیا دا وایي چې دغه موږ اشتباه کړې وه او بار بار هم ورته ویلې دا اشتباه مه کوئ. یعنې ما من حیث یو افغان، من حیث یو ناچیزه تحلیلګر د دغه سیاسي مسایلو په سلهاو بار مې ورته دا ویلي دا اشتباه کې روان هستئ او دا اشتباه به لوی قیمت ورکوي او د دې قیمت به نه تنها چې روس ورکوي، افغانستان به یې ورکوي، سیمه به یې ورکوي، ځکه سیمه د ګواښ لاندې ده. دلته چې غربیان راځي هغه د ګل افشانۍ لپاره نه راځي، هغه دا سیمه ټوله مخاصمه ګڼي، هغه چین دښمن ګڼي، ایران دښمن ګڼي،
روسیه دښمن ګڼي، که طالب ورسره لاړ نشي طالب دښمن ګڼي، پاکستان ورسره دوغله لوبه کړې 40 کړي هغه دښمن ګڼي. فلهذا د ده لپاره که دوی دا لوبه داسې کړې وای چې راغلي وای لاس یې نیولی او سیمه ټوله سیمه به بچ شوې وای. د روسانو غلطه خارجه پالیسي نه تنها چې قیمت یې اوس په خپله روسان ورکوي، افغانستان یې ورکوي، سیمه به یې ورکوي. زه اوس هم ورته وایم سر وخت دی وروره، په عوض د ګواښونو او تجزیې د افغانستان، په عوض د لاس ورکولو د پاکستان ته راشه د دغې مظلوم ملت سره لاس ورکه او د ده لاس ونیسه. زه تاسو په یقین سره وایم چې سیمې ته امن راځي، ترهګري د منځه ځي، افغانستان او سیمه پیاوړې کیږي او د ده د مرستو د همکارۍ نه. ځکه چې شروع د خبرو کې تاسو ویل چې یو بالانس خارجه پالیسي، بالانس خارجه پالیسي به بیا هم دی چې د سیمې مملکتونه چین، ایران، ترکیه، هندوستان او روسیه او آسیای مرکزي دا د طالبان په رسمیت وپېژني، لاس ورته ورکړي، همکاري دې ورسره وکړي، دلته بالانس برابرېږي. بیا که غرب راتله موست ویلکم ورته وایو، مخاصمت ورسره نه لرو، بیا د حاکمیت په تور کې نه راځي بلکې منحیز یو پارتنر راځي او په سل دفعه دې راشي. د هغه هم ټکنالوژي لري، کار لري او افغانستان زیرمې دومره ډېرې دي چې روس او چین دی په یوازې نشي دا کولی، ټول ورسره کولی شي. نو په دغه بالانس دغه دا دی چې په دغه باندې باید کار وشي او دې خواته روسان که دغه برنامه م انشاءالله دوستانو ته ماسکو ته ورسېدله، دا خبرې بیا زما ترجمه کړي او دوی ته یو ځل بیا ووایي، نو هیله ده چې دوی لږ زره په هوش راشي، دا غلطو لوبو ته د بیا لاس نه ورچي، په دې کې به په خپله مو سوځېږي او سیمه به مو سوځېږي. که دوی دا فکر کوي چې د پاکستان په لاس به افغانستان تجزیه کې خراب کړي، دا خوب د نه ګوري. افغانستان ته په راتګ کې تا تجزیه نه کړ، امریکایانو په راتګ کې تجزیه نه کړ، نو پاکستان د کوم ذملۍ ده چې دا به تجزیه کړي؟ پاکستان به په خپله تجزیه کېږي، لوی افغانستان به جوړېږي او ګوادر ته به موږ انشاءالله لاره پیدا کوو. او دا زما خوب چې دی دا زه ګورم ورځ تر بله قدم په قدم روان دی په مخ د کامیابۍ باندې. تاسو هم دا اوس حالات په پاکستان کې ټول وڅېړئ، تاسو دا زما دغه ښکاري چې پاکستان ډېر قریب دی، مګر دا چې د سیمې منطقې ممالک کوم مرداره لوبه بیا مو نه کړي، ځکه مرداره لوبه کې افغانستان د منځه نه ځي، نه تجزیه کېږي، مګر هم د سیمې ممالک چې دي دی به دا لوبه وکړي، لوبه به لږه اوږده شي خو اخر کې به بیا خپله د منځه ځي. افغانستان څنګه تاریخ کې 15,000 کاله ژوندی و، اوس به هم ژوندی و، په آینده کې به هم ژوندی انشاءالله. په همدغې ځای کې خپلې خبرې ختموم، نه غواړم چې نورې دې نه اوږدې کړم. تشکر، مهرباني. خادم صاحب یوه خبره کوم بیا ته کولی شي؟ قدرمن فاطمي صاحب د خبرو په تایید چې طالبان هغه د آرام خپل کار کې د دې لپاره چې په دغه ونې کې د امریکا ستر سرمفتش اداري رئیس کانګرس د امریکې ته یو راپور وړاندې کړی دی چې با موجودیت د مقاومتیانو جبهې ازادي په افغانستان کې طالبانو امنیت راوستی دی او دوی ته کوم ضرر هم نه ده رسولی او ویلي دي چې نه اوس ضرر رسولی ده او نه کولی شي په راتلونکي کې دغه ډلې ته وسلوالې ډلې طالبانو ته کوم ضرر ورسوي. مننه. تشکر کوم. دا ټول د فاطمې صاحب د ټولو تشریحاتو نه چې روسانو په افغانستان کې اشتباهات وکړه، امریکایانو د ټولو نه زیات اشتباهات په افغانستان کې وکړه، چې کله راغله طالبان حکومت منهدم وکړه په 2006 کال کې او د هغې په ځای د ناردرن الاینس یا د شمال د اتحاد دغه څه ورته وایي مفسدین او فاسدین سره راټول کړه او په دوی باندې اتقا وکړه او په دوی سرمایه ګزاري وکړه د خپل ځان د ساتلو لپاره دوی له معاشونه ورکول. هغه افغانستان هم په چورو چپاول کې خرڅ کړه، امریکا هم خرڅ کړه، د روس سره هم جوړه وکړه، د نورو ممالکو سره هم جوړه وکړه. زه به ډېر تاسف کوم که امریکایان بیا داسې اشتباه وکړي، خو زه یقین لرم چې دا کار نه کېږي. دا خلک هسې د خپل ځان د خوشحالولو لپاره لګېدي دي چې موږ به په افغانستان کې جنګ وکړو، موږ افغانستان په جنګ ونیسو، دا به وکړو هغه به وکړو. دا خبرې زما په نظر باندې تخیلات دي، دا خبرې نه دي. خادم صاحب ستاسو په اجازه زه یو 15 دقیقو ته ځم بېرته راځم. مهرباني وکړه. تاسو دغه سکرین او دا به مې د ګردیوال صاحب نظر به واخلو په دې خبرو باندې. ګردیوال صاحب مهرباني وکړه. اول خو د چاروان د نننۍ غونډې ټولو ملګرو ته سلامونه او لیدونکو اورېدونکو ته. ما خو خپل نوبت تیر کړ که نه، ما خپل نوبت فاطمي صاحب له ورکړ، هغه تقریبا ټولې خبرې وکړلې. نو تا خو خپل وار ورکړ، نو خبرې خو دې نه دي ورکړي.
نه خپل وار مې ورکړ چې زما په ژبه هم دې خپلې خبرې کوي نو یعنې معنا زما د خبرو وار تیر شو ها ډېر ښه ډېر ښه او نو که دوستان څه خبره لري خو ډېره ښه خبره ده خیر اوس چې چونوار دې راکړله او فاطمي صاحب هم لاړ زه دوه خبرې اصل کې بس کوم په دې هکله باندې نه چې ګینې د روسي هیات راغلی څه کېږي دا هیاتونه به ډېر لاړ شي او راشي اصلي خبره ده د بعضې ملګرو او تابع صاحب هم او دغه څه ورته وایي فاطمي صاحب هم بعضې مهمو مسلو ته اشاره وکړه یو شی باندې باید موږ او تاسو دلته د څاروان په پروګرام کې سر خلاص یو هغه دا دی چې که 21مه پیړۍ د بدلونونو او تحولاتو بدرقه ده زمونږ ځای چېرته دی په دې کې په دې به ډېر فکر سره وکړو هغه که په افغانستان کې طالبان په قدرت دی او که بل څوک په قدرت دی خو افغانستان استازیتوب به څوک کوي دغه شي ته ګوره ډېر زور ورکول په دې معنا مهم دي چې کمنګه د افغانستان لکه فاطمي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې 15,000 کلن تاریخ کې دا خاوره د دلته بدلونونه را روان دي مهم شی پکې دا دی چې دا خاوره ساتلې څوک شي او دغه چې کوم د امریکایانو چې کومه په طالبانو باندې اعتبار کړی دی دی ولې په دوه کړی ده مشاویه ولې اوس په دې وخت کې په دوه کړ دا داسې نه ده چې ځان له جنګي ګروپ ته ګینې دوی په جنګ کې تکړه دي نورم د دې پردې شاته یو څه قصې شته مهم شی بس زما خبره دلته اوس همدا ده چې افغانان باید په دې باندې چې راتلونکي یا د 21مې پیړۍ په درشل کې د زبرځواکونو د قدرتونو په دې جګړه کې زمونږ خپل حیثیت او هویت باید جوت کړی شي او دا ډېر مهم او په دې باندې د ټولو افغانانو باید سر خلاص شي که طالب راځي چې د چا استازیتوب کوي که جمهوریت راځي د چا استازیتوب کوي کم خلک دی او رښتیا باید دا وساتل شي په دې باندې ډېر فکر پکار دی او ډېرې مهرباني ډېر تشکر ډېره مهرباني خادم صاحب اجازه ده شی زه غواړم اضافه کړم مهرباني وکولای نو زه په درنښت ټولو ته زه فقط یو شی وایم چې دغه د جغرافي او چې اوس رامنځته شوی دغه خو یو حقیقت دی تاریخ دغه خاکي کورې ده چې ځینې هیوادونو ځانونه پکې له لاسه ورکړل خلکو خپل ژبې له لاسه ورکړې حتی خلکو خپل دینونه له لاسه ورکړل چې ځان په سیاست کې پیدا نه کړ وخت په کتو سره لوبي ونه کړې زه فکر کوم چې موږ افغانان په ټول کې د پښتانه کسره یاد کا نړیوال په دې پوهیږي چې دغه مملکت کې د جغرافیه کې د نه چې پښتون د خپل پښتونولي په خاطر وای دا تعریف دي د جغرافیه د ترڅو د پښتون پراس کې نه پښتون واکونه لري او پښتون نوي دغه سیمه څوک نشي رهبري کولای هغه په دې معنی چې ګوري کوم فکر کړی په پاکستان کې چې کړکېچ رامنځته ده پنجابیانو توپ په ولکه کې د پنجابیانو د لوبه غو مختوري پښتوني تبا کړی پښتوني بي سواده کړی پښتوني شاته پریکای او د سیالداري د کاروان څخه ورس تر بلې غورځوي په منځ کې بیلا بیل قومونو په نامه باندې د مذاهب په نامه باندې جګړې رامنځته کوي دغه ټول حرکتونه اکثریت چلته رامنځته کیږي د پښتنو د سوکالۍ په خاطر دوی په منځ کې یا برعکس شاته یو بل حرکت را پیل کړ تر څو د خلک وځپي او پرې نګدي دا په دنیا کې معمول دی بعد مرغه څنګه کې خو دغه سیاست دغه شی ده او پاتې شو د افغانستان د جغرافي مسله که افغانان په ټول کې دوی ځانونه په سیاست کې را پیدا نه کړ زه فکر کوم دوی شاید له لاسه ورکوو نو دا باید طالبان په دې پوه شي چې په اوسني عصر کې په اوسني وخت کې چې لوبه ډېره ګرمه ده او دا ځینې کسان چې د ترامپ یادونه کوي دغه زه بیخي هسې ډوزې بولم ځکه چې ترامپ هم دونه لیونی ولا کوي چې هغه به د خپلې پالیسۍ ته شا کوي او افغانستان به له خطر سره مخ کوي خو خلک بعضې کسانو ته خوشحاله دي او اشعار په خلو کې تاووي چې ترامپ راسي تابع صاحب ستا خبره قطع کومه ده دا ټرمپ ماته دومره تر دې حده یو د افغانستان په موضوع کې او د افغانستان په متعلق تر دې حده بې معلوماته بې سوي او کوسړه به ښکاره شو چې دی د څه خبرې څه مسعود کوټې سنګي نوم واخلي لوچنکو په کابل کې څه نومېدو په اسیب قوای مرکز کې اسیب قوای مرکز نوم د ټرمپ د خولې نه راوځي نه زه فکر نه کوم چې ترامپ د حماقت وکړي او د افغانستان په نړیوال د خپل پالیسي تغییر کړي د ټرمپ خبره چې واوري د اسیب قوای مرکز د په خپل کمپاین کې یادې نه ما تعصب وکړ د امریکای په خلکو باندې چې دغه سړي ته د خلک راټولېږي ورته رای ورکړي
زه بیا فکر کوم که د فاطمي صاحب په دې موضوعاتو کې کله کله اشارې کوي یا بحثونه اورم، زه فکر کوم چې هغه د دوی ګناه نه ده، دغه مشاورین لري، دوی د جغرافیې له احوالو نه خبر، دوی دغه نمونه ورکوي، داسې مخشوي دي. موږ تاسې په منځ کې په دا شلو کلو کې د بعد مرګ جمهوریت کې په نامه د ازادي د بیان چې دا چینلونه جوړ ول چې له خلکو څخه قرباني واخیستل او خلک یې موږ ډېر ښه فرهنګ درلود، ډېر ارامه خلک وو، ډېر انسانیت هم په جغرافیه کې نغښتی و چې له بعد مرګ په دې تاسې خفه نه سئ، دغه د موږ صدمه ولیدله له منځه لاړ. دې ته خلک ګوري، دلته تنها جنګ نه راوړي، د تا فرهنګ هم نه منځه وړي، په څنګ کې وړي وړي سوژې وړي وړي جملې کاروي، حتی د تا موسیقي ته، د تا شعر ته، د تا فلم ته، هر څه ته د خلکو فکر وي، قصد نه هم د خلکو ته پیسې ورکوي. دا اوس که تاسو فکر کوئ همدغه خبریالان چې په کابل کې ول، ګوري دوی په بل ډول غږېدل، په بل ډول خپل ګردي میزونه او جملات خپل جوړول، او اوس همدغه هلکان چې په رسنۍ کې غږېږي دوی بسم الله الرحمن الرحیم وایي، دوی د قرآن کریم موضوعاتو ته ځي او شی را پیدا کوي، په خپل بحثو کې جوړ کوي، ځکه دوی په ځان په هغه کې پیدا کوي په وخت سره. دا د وخت لوبه په سیاست کې دا شیطانت ده، په دې کې به ته ځان را پیدا کوي، ته ته زو بل نه سي. نو په ټول ټال کې ما عرض دا ده چې موږ باید ځان را پیدا کړو، که موږ نه ځان ورک سي تاسې باور وکړئ موږ ډېر شی له لاسه ورکوو. مننه. اجازه ده د تابع صاحب خبرې پر وړاندې یوه خبره وکړم. ګورې دا د پښتنو مسله یاده کړله، دا یو واقع ده. په پښتنو کې د پښتانه چا دغسې ناتوانه او ضعیفه کړل، او ولې هغه اصیل پښتانه چې واقعا دغه ملي یووالي ته د ستر ملت پښتون ته ژمن نه دي، هغه نه راسره ټولېږي. خو په همدغه تېرو جمهوریتونو کې همدغه په پښتنو کې یو شمېر شاعران او لیکوالان، یا مثلا سپږې ورږې زه ورته وایم لکه شاه محمود میاخیل او دا بل غفور لیوال، دغه په مخ حکومتو کې غټ غټ خلکو څه یې وکړل پښتنو ته، اوس بیا راپورته شوي دي په خبري رسنۍ کې راځي بیا غواړي د ستر ملت د ستر قوم پښتون په نړیوالو کچه باندې بیا خرڅ کړي د خپلو شخصي ګټو لپاره. دلته د پښتون وظیفه ده چې دغه سپږو ورږو ته نور داسې قاطع ځواب ورکړي چې اصلا دوی ته باید نور اجازه ورنه کړي چې په خبري رسنۍ کې راشي، او هر افغان د پښتانه ته دا د تاریخي مسؤلیت ده چې دغسې خلکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. دا داسې که زموږ ټولو په یاد کرزي په یو وخت کې خبرې کولې، ویلې زما ناراضي ورونه، ویلې برادر ماست ولیکن بیراس. دا هم افغانان دي، دغه کسان چې تاسو یې نومونه واخیستل، دا د دې وطن اولاد دی، د نظر حق لري چې خپل نظرونه ورکړي، مګر دا چې دې نظر بیا خلک مني یا نه مني دا بل سوال دی، بل سوال دی. اما د نظر حق لري. داسې موضوع ده چې په دې وطن کې هغه څوک چې خپل سر خوځوي، لږ لږ سر خوځېږي، دی په تاریخ کې د یاده نه وځي، د چا د ده تاریخ شته ده، او دا په تاریخ ورپسې ولیکي چې د سر څو ځلې شاته تللی، څو ځلې مخکې خوځېدلی، څومره چپ خواته خوځېدلی، څومره ښی خواته خوځېدلی، دا تاریخ لیکي دي، هر چا پسې لیکي، خو خلک لګېږي دي، خلک خپلې خوارۍ هر چا سره یو فکر. یو شی بل غواړم ووایم چې د فاطمي صاحب نه یو پوښتنه لرم. د په خپلو خبرو کې جورجیا یاده کړله، زه فکر کوم چې هغه ناګورن قره باغ نه و فاطمي صاحب؟ اما آذربایجان نه مې هدف ما جورجیا وویلې. بله صاحب بله و ګورنو قره باغ دی دغه. ستاسو خبره بالکل صحیح ده، ښه چې تصمیم کړله، زه متوجه شوی نه یم. تابع صاحب مهرباني، ډېره ښه خپرونه، تاسو ټولو ته بیا یو ځل هرکلی د پامانیم کوم، که نور څوک د وینا څه نه لري بیا خدای خادم صاحب محترم، دا ستاسو په اجازه باندې د دې زازي صاحب یو موضوع ته اشاره وکړله چې دغه منفورې څېرې اوس بیا داسې په مطبوعاتو کې ښکته او پورته کېږي، دا مجالس دغه کوي. هغه پښتو کې یو متل دی وایي د سستو مال د چستو وي. موږ هوښیار او د قلم خاوندان او د فکر خاوندان اکثر حیا کوو، شرم کوو چې اوس زه څنګه داسې یو مجلس ته لاړ شمه چې هغه مجلس کې زه خپل سیالان نه وینم، خپل همزولي نه وینم. بیا دغسې موقع چې کله مخې ته راشي چې یو لوچاک یا یو بد اخلاقه یا یو منفوره څېره یو سټیج یو مقام ترلاسه کوي، بیا ورته لاندې دغه زمونږ عالمان او هوښیاران ځورېږي چې ولې مونږ دغه سټیج کې نه یو. اوس ټرمپ که ښه سړی دی که بد سړی دی که بد اخلاقه دی، که هر شی د یو جغرافیه رئیس جمهور دی، او هغه جغرافیه یې دومره قوت لري چې د زرهاو کیلومتره وړاندې د جغرافیه سرنوشت ټاکلی شي. اوس که
موږ طالبان یو خو هغه کرزي خبره زموږ ورونه دي برادرای ماست خو زما د خاورې دشمنان دي او دغه دشمن زما په کور کې په ما باندې چا مسلط کوم دغه احمقانو مسلط کړو چې دا موږ ورته احمقانو نو اوس که چېرته زمونږ دغه سیاسون او زمونږ د اهل قلم دا فکرمن خلک فکرمن با احساس افغانان همداسې د حیا څادرونه په دې خپل اوږو راچې نو محیط به اتومات دغه بې حیا او ته پاتې کېږي ځکه هغوی د روابطو د جوړولو دپاره د خپل دین نم تیر دي مذهب نم تیر دي د حیثیت نم تیر دي غټ مثال یې دغه د مسعود زوی غټ مثال چې زه تاسو ته ادرس کوم دغه له ورنه راغلی د اسرائیل رئیس جمهور ته ورنه راغلی صدر اعظم ته چې ما سره کومک وکړي چې زه د طالبانو افغانستان خالي سلاح کړم ستا پلار ستا نیکه ستا ټول خاندان ترونه دي په دغه 20 کاله جمهوریت کې چې کوم امتیاز خوړلو دا خو د اسلام دپاره یې خوړلو د همدغه خلکو په ضد یې خوړلو نن ته څه احتیاج لري چې ته ځې کچ کول خو دې خلکو کې د اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هیڅ نوع وجدان نشته دی چې دوی ته د غیرت یې ورته وننګوي چې دا کار مه کوه دا ستا د فطرت سره مخالفت لري دا ستا د ننګ د هویت سره مخالفت لري دا خلک مونږ افغانان اهل قلم یا د فکر خاوندان چې ورته یو چې دغه یو څو بیلګې دغلته په دې مجلس کې زموږ سره ګډون لري دوی خو کم از کم دومره خوشي کولی چې دا خپل غږ یو منسجم یو کاغذ باندې راټول کړي او د نړیوالو سره د خپل ادرسه شریک اوس که فاطمي صاحب سره تماس نیول کېږي فرد څه نیول کېږي که د خادم صاحب سره تماس نیول کېږي د فرد څه نیول کېږي دغسې ګردیوال صاحب داسې دا ټول ملګري چې په مجلس کې دی او څوک دا برنامه ګوري خو ولې دا زمونږ دغه پروسې ګروپي نشي دا پروسې ولې زمونږ اجتماعي نشي ولې زمونږ د دې ټیم نه یو کس زمونږ استازی ولې نشي نو زه وایم زما دا وړاندیز دی د دې موقع په فرصت باندې چې نن د روس استازی راغلی زمونږ او ستاسو ټولو پې خلق تنګ دی چې دا سړی ولې خود سره راغلی دی سبا به د بل داسې یو هېواد استازی راځي خلق به راځي چې د دې خلکو د راتګ او د تګ بېرته موږ د خپل ملت ته یو ترجماني وکړو د ولس کریمزی صاحب همدغه شیګو چې افغانستان ته راغلی د بخښنه غواړم همدغه شیګو چې افغانستان ته راغلی د نن بیرته مسکو ته تللی دی هلته یې ویلي دي چې موږ طالبان په رسمیت نشو پېژندلی همدا اوس نو طالبانو مخکې فاطمي صاحب یو خبره وکړه ستاسو که ورته پام وي هغه وویل چې دا سفر ناکامه ده زه خپله په همدې عقیده وم دا سفر ناکامه ده هغه اعلان کړو چې ناکام ده کریمزی صاحب ستا د خبرو کې یو ټکی زه اضافه کړم د احمد مسعود هغه ژورنالیست یهودی نه دی برنارد نومیږي څه نومیږي هغې ته هم کاکا وایي او قاسم سلیماني هغه هم کاکا دی دوه کاکاګان دي یو امریکایانو ته تروریست وایي او یو ته ایرانیان تروریست وایي او دې دواړه کاکاګان تروریستان دي بله نو اوس خلاص دغه د بحث مې دا دی چې خادم صاحب محترم ډېره بخښنه غواړم په اخر د برنامه کې مې دغه وکړو مزاحمت چې مونږ او تاسې دغه دریځ سره منسجم کو دا فکر او دا غږ سره منسجم کو مونږ دا زمونږ د وطن ترجمان بل څوک نشته دی همدغسې کرایي شوي خلک به راځي او مونږ ته به دغسې د کرایي برنامې مخکې وړي چې یو منظور راجګ شلو په کوزه پښتونخوا کې غږ جګ کړلو د افغانانو د یووالي د پښتنو د یووالي غوښتي 10,000 میلیون ورته راټول شول نو زه وایم مونږ که دغسې یو فکر شته دی د دې فکر خاوندان شته د دې ملي مفکورې خاوندان وارثین شته دی صرف راټولول غواړي انسجام غواړي ومن الله توفیق مهرباني ډېر تشکر ډېره مننه ده فاطمه د دغه صاحب د کریمزي صاحب د خبرې په دغه کې دوام کې ته دومره ویلی شم چې دا کار شوی دی دا ساروان د همدې خبرې دپاره چلیږي ساروان خپل ټول زحمتونه ویستي دي مکتوبونه لیکلي دي هرې خوا سره دا تماسونه نیولي خپل نظر یې غونډو خواو ته وړاندې کړی دی ساروان د تاریخي افغانستان د ملي جوړښت د پاڅون نشراتي ارګان دی دا هغلته شاته د دې ډېر خلک دي ورسره ټول پښتانه زموږ سره څه په رسمي شکل څه په غیر رسمي شکل
څه په عاطفي لحاظ، څه په نظریاتي لحاظ، دا ټول د دې ټولنې پورې او د ساروان د خپرونې پورې خلک ارتباط لري، ارتباطات لري. دوی موږ سره مکتوبي، ټلیفوني یا یو قسم بل قسم دوی ارتباط نشي. خو ستاسو دا خبره ښه خبره دا وه چې دا څنګه را اورګنایز شي په یو ټول په یو قوت کې. دا هغه وخت کې اورګنایز کېږي چې ته راشې ځان اورګنایز کړې، زه راشم ځان اورګنایز کړم، هغه راشي ځان اورګنایز کړي. دا خو نو ساروان نشي کولی چې دې ځنه هیات ولیږي پېښور ته، بیا هلته یو 50 کسو لست واخلي بېرته راشي، بل هیات ولیږي اروپا ته، بل هیات ولیږي هلته، بل هیات ولیږي. دا نه کېږي، هغه څه نه کېږي. دا مشکل خادم صاحب یو شی غواړم اضافه کړم، وبخښئ خیر صاحب، وخت آخر ده چې که ته مې دا دغه خبره نور خلاصه کړم. مهرباني وبخښه په بخښنې سره آخري جمله ده، بخښنه غواړم تاته. ما تېره ورځ یوه خپرونې سره مصاحبه لرله په دغه ادبي مسایلو کې. نو ما نه پوښتنه وکړه، ویل دې وطن ته څه پیغام لري؟ ما زه خو وطن ته پیغام ورکولی نه شم، زه خو دومره د پیغام صلاحیت په ځان کې نه ګورم، خو دا خبره کولی شم د دې وطن د خیر او اطلاع لپاره ستا په لاس کې چې دغه هر څه توان موجود دی، په هغې صرفه او دریغ مه کوه. دې ته مه ګوره چې تا خلک دعوت کړي چې داسې وکړه، خپله یې وکړه. عین موضوع ده. اوس هم دا خلک شته منتظر دي، مرکز شته، ستاسو غوندې شخصیتونه 3 کاله کېږي چغې وهي چغې وهي چغې وهي چغې وهي چې خلکو را وړاندې شي، چې خلکو متحد شي، چې خلکو راټول شي، خلکو راټول شي. نه وایي تا سره نه راټولې کوم، ته ما ته وزارت راکړې، سبا ته وزارت ګټلی شي چې تا سره ځای شم. نو تا سره چې ځای کېږم، ولې د بل سره نه ځای کېږم؟ تېره ورځ وزیر او سبا ته بیا وزیر کېږي. زما او ستا ملت په سیاسي لحاظ په دغسې اخلاقو کې غرق دی. دا لوی دغه د ګردیوال صاحب خبره ده، د مارکنډو مزل دی، دا به کوو. تابع صاحب مهرباني. مننه. ما فقط یو شی غوښته، دغه سیاسي بحثونه خاله کوو له بعده مرغه افغانان ټول سیاستمدار سول په د جنګ له وجې. زه وایم چې دغه د افغانانو بالخصوص د پښتنو سیمې چې دي، د کلیوالي سیمې اکثریت یې لاسرسی دغه رسنیو ته دغه نه لري. که زه وایم که داسې یو برنامې موږ جوړې کړو چې د بیدارۍ د پښتنو په خاطر، ځکه وروسته پاتې شوي، شاته غورځېدلي، جنګو وځپل، کینه او کدورت ځکه ډېر څه، حتی له بعده مرغه هغه پښتو کودونه چې ول قومي، هغه د جګړې له منځه یوړل. پاکستان دومره کار کړی چې په موږ کې دا اوس یو ورور د بل ورور دښمن ده. په یوه هدیره کې 3 4 5 رقمه بیرغونه دي، یو د بل په ګیلم نه سره راټولېږي. دې ته ډېر بد کار شوی له بعده مرغه. زه هم راځي هغه کسان چې پوهېږي او په خولو کې لواب څه په دغه مسایلو کې، هغه که خپل مجالس ته راوغواړو، موږ تاسې پوښتنې تر کوو، هغو به خپل نظریات ورکړي، تر څو د بیدارۍ د ولس لپاره چې دغه خلک بیرته هغه ارزښت شي، هغه ارزښتونه که وساتل شي، زه فکر کوم بیا موږ ورکېږو نه. زه خو ستا د دې خبرې 100% کې د غیر طرفدار یم. دا حتی د دې طرفدار یم چې زموږ د کلو نه، زموږ د بانډو نه بې سواده خلک، بزګران، دهقانان، دا مالدار خلک چې د دې په زړونو کې څه ګرځي، دې خپرونې ته راشي، خپلې خپرونې دا خبرې وکړي. ستاسو خبره یو شی بل پکې زیاتوم چې تاسو وویل چې زموږ په هر شي باندې حملې دي او تغییر کوي. زموږ فرهنګ کې ډېرې لاسوهنې شوي دي، زموږ فرهنګ را بدل کړی دی. زه خو د ظاهرشاه د وخت متعلم وم او د داود خان په وخت کې زلمی وم. ما خو په افغانستان کې د چا په واده او په کوژده کې د کاغذونو ګلان نه و کتلي لکه دا اوس چې په ټول افغانستان کې رواج شوی د پاکستاني او پنجابي رواج. دا کلدارې ورته په غاړه کې اچولې، په لاهور کې ډمو ته په غاړه کې اچوي، او ودونو کې د ناوې او دغه ته زوم ته په غاړه اچوي. دلته هم دا روان شوی دی. د خدای قرآن وی ورکوي، هلته پاکستان سره مې دښمني ده، دلته به فرهنګ چلی. دروغ ولې وایي؟ ټول دروغ وایي دا خلک. ځان سره هم دروغ وایي، خدای سره هم دروغ وایي، ملت سره هم دروغ وایي. دا شی نه لرې کوي د خپل ځان نه. ای پښتنو که غرق نه کړئ، ها موږ به مړ یو. همدغه شی نه دې غرق کوي، همدا کاغذي ګل دې غرق کوي چې دا په غاړه دا اچولی د پنجاب رواج کې. دا موږ دا پنجاب لیدلی، موږ پکې ورځې تېرې کړي دي یو څو. ټول شي په هر صورت باندې تاسو ټولو نه مننه کوم، ټول په خیر راغلی. کوره مدام تر بلې اونۍ خپلو دوستانو، خپلو لیدونکو، ټولو مینهوالو سره د خدای په امان. تاسو زموږ په حق کې دعا وکړئ، موږ به ستاسو په حق کې دعا وکړو. دواړه به په ګډه زموږ د ښاغلي ورور ډېر محترم شخصیت او ښه پوه عالم انسان کلیوال صاحب په حق کې دعا وکړو چې الله پاک دې ورته ښه صحت ورکړي، خدای دې روغ کړي. زموږ خپرونه پرې ښایسته وه چې دا زموږ د خپرونې ښکلا او ښایست دوباره بیا زیات شي.
امین انشاءالله رابطه. ډیره مننه خدای په امان ټولو کوي مخه مننه. السلام علیکم.